حدیث مبارک کی راضی زمکه لا نه ده پیدا اسمان لا نه ده پیدا د زمکه او د اسمان د پیدایش نه زر کاله مخکې الله تبارک وتعالی په خپل د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وکړو. نو چې کله فرشتو د قران دا تلاوت واوریدو نو د فرشتو په خپل باندې س الفاظ رالو وی توبا لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لسان تتكلم بهذا. فرشتو مبارکی ورکړه وی مبارکی دی وی هغه امت لره چې په کوم امت په دا کلام نازلیږي او فرشتو دی او مبارکی دی وی هغه سینو لره چې په کوم سینو کې به دا کلام محفوظ کیږي او مبارکی دی وی هغه جبو لره چې په کوم جبو به د دې کلام تلاوت کیږي. اوه الحمدلله چې فرشتو کوم جبو له مبارکی ورکړی و هغه جب نن زما او ستا بچی ته نصیب شو قرآن په سر ته ورسو قرآن ختم کو. نو زمکه نو پیدا اسمان نو پیدا چې زر کاله مخکې ستا بچی ته فرشتو مبارکی ورکړی دا وی مبارکی دی وی هغه جبو لره چې په کوم جبو باندې به د قرآن تلاوت کیږي. الله رونو الله تبارک وتعالى مونږ ته ډیر مبارک کلام راکړو دا په الله په مونږ باندې خصوصي نعمت دی. د قرآن فخر دا زمون فخر دی د قرآن شان دا زمون شان دی د قرآن عظمت دا زمون عظمت دی. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د جبرئیل امین نه پوښتنه وکړه وی جبرئیل ته چې ماته یو سورت راوړې یا یو آیت راوړې دا الله تبارک وتعالى تا ته څنګه درکې تا ته څنګه ملاويږي په اسمانونو کې. جبرئیل علیه السلام فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره چې کله ماته الله تبارک وتعالى یو سورت یا یو آیت راکړي دا هغه نمخ کې په اسمان کې زلزلہ راشي او تیز زلزلہ راشي حتی در دې پورې چې تمامي فرشتي د هغه زلزلې د وجې نه بیهوش شي. جبرئیل علیه السلام فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر په مام بیهوشي راشي وی زه اول هغه فرشتم چې د الله په دربار کې سر اوچت کوم وی دا الله د طرف نه ماته یو آیت یا یو سورت میلوش وی دا هغه نه پس د تمام فرشتو نه بیهوشي لاړ شي. وی فرشتي زمانه تپوس کوي چې جبرئیل الله سو فرمایل وی زه ورته وایم چې پلان کې آیت کې یا پلان کې سورت کې دا خبره وکړه وی تمامي فرشتي په اسمان کې چغې کې چې حق 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 الله حق فرمایي. اذا الله پاک پیغمبره اذا غینا پس چې زه بیا ته یو سورت یا یو آیت راوړم زه یوازې نه راځم زه چې خکته زمکه ته راکوزیږم وی زما سره او یا زره فرشتي خکته زمکه ته راکوزیږي الله او بیا په هغه او یا زره فرشتو کې د هر فرشتي سره او یا زره فرشتي نوري وي. یعنی د قرآن یو آیت یا یو سورت دا د لکو فرشتو په نگرانی کې خکته زمکه ته راغلی دی. بیا چې په نبی علیه الصلاة والسلام قرآن نازلیدو د هغې حالت وګوره. عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها زما محبوب به زما سره ناستو په خوا کې او سخت د یخنۍ موسم به وی چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام به وحی شروع شو د نبی علیه السلام رنگ مبارک په بدل شو رنگ به تک سور شو او په دې تندي مبارک په خولې شروع شوې داسې خولې به شروع شوې چې د نبی علیه السلام د تندي مبارک نه بس سیدلی چې کله په نبی علیه السلام به وحی شروع شو دومره د وحی زور زیاتو دومره د قرآن زورو. یو صحابي فرمایي وي د نبی علیه السلام سره خواته ناستو ما د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک وي زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دوه دوستان یو ځای ناست دي کنه نو د یو د خپل په بل باندې پرتای وی په دې دوران کې په نبی علیه السلام باندې وحی شروع شو وی قسم په الله د نبی علیه السلام د زنګون مبارک دومره زور او ایمان چې زما د پتون زره مات کو دا د قرآن زور خو د قرآن د وحی دومره زور. احادیث مبارکو کې راځي چې نبی علیه السلام په کومه وخه باندې ناستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی شروع شو وحب فورا کیناسته د نبی علیہ السلام وزن بین شو برداشت کولی
دومره خدا قرآن په داسې حالت کې نازل شوی دی ځمکې ته. الله 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 مونږ ته داسې کلام را کړی، داسې کلام مونږ ته را نازل کړی دی. نو د قرآن اوچتوالی دا زمونږ اوچتوالی دی. او چې کم ماشوم یا کم انسان د قرآن تلاوت کوي پرشتي راځي د ده په شونډو باندې شونډ ږدي، د په شونډو باندې څه ږدي؟ شونډ ږدي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو داسې راوګرځېدو، پوښتنه یې وکړه ای زما صحابه کرامو په تاسو کې داسې څوک شته دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار پرسی کړي داغه تپوس لتلې؟ تمام صحابه کرام چپ شو. ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیگانه شپه کې ما د یو مسلمان پوښتنه کړې ده، بیمار پرسی ته ورغلی ما تاسو ته ما د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ته چې د هغه بیمار پرسی وکړي. دا بیمار پرسی سنت طریقه ده، د مریض تپوس لورځي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. روایتو کې راځي وی کله چې ته د یو مسلمان پوښتنې لورشي الله تبارک وتعالى تر هغه پورې ستان نیکی لیکي تر څو چې ته واپس نه راغلی. او بیا د بیمار پرسی سنت طریقه څه ده په دې باندې لګزان پوه کوي. زمون خلک بیمار پرسی نه زیو چلاړ شي بیا په طریقه باندې پوېږي. مولانا سیمو طریقه باندې پوېږي نه بیمار پرسی له چلاړ شي کنه اول به د مریض له تسلی ورکي، تسلی بوله ورکي مړه ته خو جګ جوړي روغ رمټي اې دې سم شوی ښا پلان کې ستاره ډیر بیمار الله غ جوړ کړي دي نو ته خو خی هغه له بس ورکي تسلی ورکي. زمون خلک به بیمار پرسی نه پوېږي ښا اکثر نه پوېږي ځکه چې لاړ شي کنه وګوري ورته سر وسنډي او دا ختم دی یاره پاکه خوړلې دی خراب کړی دی بیماری ښا هغه نه مریض ده خبرې چې ووري مړ شي غم کې پریوزي کنه چې رښتیا جو زه بالکل ختم یم نه تسلی ولا ورکا. او زنانه چې لاړې شي واه الله دې زمون په حال رحم وکي. زنانه کو چې د مریض ته پوس لاړ شي هغه نه به واپس راځي چې تر څو پوری دغه د ډوډۍ نه خوړلې نو بیا به ډوډۍ خټه ټوکري او بیا یو بل ته خلی نږدې کی یاره وي سخته ښا سخته. تاسو د پته راز بیمار او ماته د مړی مسله راغلی و تاسو د مسلمانانو دعاګانې وی الله را شفا راکړه کنه ماته ډیره غټه مسله و. زه ډاکټر را باندې خبري باندې کړې ما تقریبا یو نیمه میاش خبري په کور کې نه دی کړې بالکل خاموش داسې. نو مور می داسې غم راځي لته ونه چې واپس را له سخت خپوا کور کې سم چل را واغستو وی دا خو ګوره دې سخت خو دې ماته وینا دې ډیر خراب دي ته ډاکټرانو ډیر خبري کړې خو دې ماته وینا څه چل دی ولي په پلان کې رانه تاسو کول ته کې پیغام کې ما ته چې مولوی صاحب څنګه دی ما ته چې ټیک دی پیغوی بلی ته وګ نږدې کو چې داغه د مړی د مسله لک سیریز ده مړی د مسله لکه داغه د ډاکټرانو ورته خبره کړې ده مطلب دا الله دې نه کیږي ډېر غټ مرز دی پکې. زما مور چې خبره اورېدلې کور ته راغلی ښه دا رښتیا ته ډاکټرانو خبره کړې خو دې ما ته وینا چې کور ته رااله جوړه دی او سم خپه او تا ما خبره پټه کړې خبرې را باندې ډاکټر باندې کړې خو شروع مې کړم مور روغ رمټ يم خبرې کولې شم خو ډاکټر راته چې سوره دې خبرو نه پالو کا ګوره نو یو د مریض تاسو د چلاړ شي ناغله تسلی ورکه دا ورته مو چې رنگ دې جوړ شوی دی دا څه ورته مو وایي ښا تسلی ولا ورکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا. دویم دا چې خواته کېناستي نو په دې سر وته لاس کې مریض ته په سر باندې لاس کې دا سنت طریقه ده ښا. دا ولی ځکه نبی رسول الله چې د مریض تاسو د ورغه په باندې به لاس کې خو په تندې به لاس کې خو دا دې د پاره چې د مریض خوشاله شي د زمانه کرکه نه کوي زمانه کرکه نه کوي اې در سره نږدې کې ناستو ځکه د مریض د زړه ډیر نری نو کاغه سره څوک نږدې کې نه هغه د زمانه کرکه کوي دی چې ماته به د بیماری ولګي ما سره ځکه نه کوي. نو طریقه دا د جلال شه دغه په سر باندې لاس کې دا سپی کې دا د سنت طریقه دا یو د مریض ته پوسټ ورځي پوښتنې لورځي چې لاړ شي هغه تسلی ورکا په تندي ورته لاس کې دا او په اخر کې ورته دعا وکا او الله د شفای کامله نصیب کا او بیا تیرا پاسه ډیر مې ساريګا دا طریقه ده. نو نبی رسول الله پوښتنه وکړه اے صحابه پتا سو کې داسې سوچته چې بیګای د مریض تپوس کړی ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیګامي د یو بیمار پوښتنه کړی ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو وی پتا سو کې داسې سوچته دی چې یو وګي ګیډه باندې ډوډۍ خورولي یو مسکین ته یو فقیر ته ډوډۍ ورکړي ټول صحابه کرام چپ شو. بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیګامي یو وګي ګیډه هم مړ کړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پوښتنه وکړه وی پتا سو کې داسې سوچته دی
چې د یو مسلمان په جنازه کې بیګاش په شرکت کړی وي بیا ټول صحابه کرام غلي شنو ابو بکر دی کنه ابو بکر خو زکه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په گاون کې ود دی زکه خو د نبی علیہ السلام په گاون کې آرام کوي ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی او د الله پاک پیغمبر بیګامي د یو صحابي په جنازه کې شرکت هم کړی دی خو د الله پاک پیغمبر خبري چې دا ټول کارونه مې وکړل کنه په یو وګه ګډه مې ډوډۍ وخوروله د یو مسلمان بیمار او دغه تپوس ته ورلم بیا یو صحابي شهید شو دغه جنازې له ورلم نو چې کور تر عالم ټیم د شپې ډیر زیات نا وخت وو نو ما وی کو وسو دکېږي نو تهجد خو پرې دا خو هغه پرز منځ برانم پاتې شي دغه چې نا وخت لري ډیره کیسه د شپې تللی دا نو د الله پاک پیغمبر بیا مې د الله کلام راوغس قران مې راوغستو نو نور شپه مې د قران په تلاوت کې تیر کړه حتی در دې پوری چې د مسجد نبوي نه اذان اوازونه رالو چې حي علی الصلاه حي علی الصلاه حي علی الفلاح حي علی الفلاح د الله پاک پیغمبر بیا منزل رالم په بیگانه شپه کې مې خوب نه دی کړی ټول شپه مې بیا د قران په تلاوت تیر کړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ابو بکر خبر دا زکه په بیگانه شپه کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله سل پیری راغی او ماته سل پیری وی چې په ابو بکر زما سلام وایا په ابو بکر زما سوایا سلام وایا ما چې څه چل چې جبرئیل علیہ السلام په شپه کې بار راځي ماته وی چې په ابو بکر می سلام وایا او بیا جبرئیل علیہ السلام راغی او ما ته ویل د الله محبوبا په بیگانه شپه کې می د ابو بکر په شونډو باندې د خپل شونډې سل پیری اخیدي ابو بکر دا تا په دې شونډو د قران تلاوت کو دا زکه جبرئیل علیہ السلام ستا په شونډو کې خو دی تا په دې شونډو د قران تلاوت کو زکه جبرئیل علیہ السلام پتا باندې سل پیری سلام اچو نو ما درته سو ویلو په کوم شونډو چې د قران تلاوت کېږي فرشتي راځي په دغه شونډو باندې سګدي شونډي الله ډیر بختور یې ډیر خوش قسمت یې تاسو بچو قران ختم کو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د کم مور د کم پلار بچی چې په کوم ورځ قران ختم کو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالى د دغه مور د دغه پلار اعمال نامه د ګناونو د پاک کړه په کوم ورځ چې ستا بچی د الله کلام ختم کړي په دغه ورځ باندې الله ستا عمل نامه د ګناونو نه پاک کړي دا زما موري ډېر بختور موري پلارا ډېر بختور پلاري نن دی الله عمل نامه د ګنا نه پاک کړه مخکې قدم لګ په احتیاط باندې ګدا مخکې ژوند لګ په احتیاط تیروا ته د حافظ قران مور شوي ته د حافظ قران پلار شوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په کوم ورځ کوم معشوم چې قران په یاد کی الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو لاړ شي د حافظ قران خواله فرشتي تپوس کوي الله سکو مونږه د حافظ قران اعمال لیکو الله وینا دا غسر اعمال لیکون کې فرشتي د مخ کې موجود دي الله زمونږ بس ډیوټي مونږ د حافظ قران خواله سره لاړ شو الله تبارک وتعالى ورته او فرمایي تاسو د حافظ قران استقبال ته ورشئ تاسو د حافظ قران سکیورټي ته ورشئ تاسو د حافظ قران پروتوکول ته ورشئ الله خلک وای کنه الکه لري شي ام پی اس برا روان دی ټوپک مار دی ورسره ام ان اس برا روان دی ټوپک مار دی ورسره خان صاحب ملک صاحب را روان دی ټوپک مار دی ورسره لار ورته پرې دی داس خلک وای کنه وای زوما ستاد ام پی اس سره ستاد ام ان اس سره ستاد افسر سره په سکیورټي کې د الله عاجز بندگان روان دي زما د حافظ قران سره په سکیورټي کې د الله فرشتي روان دي د الله فرشتي روان دي الله د حافظ قران سره سیواګری فرشتي ښا د رحمت فرشتي د سره سیواګری هغه د عام انسان سره نه زما موري نن د حافظ قران بچي بکور ته درشي او چې په دسترخوان در سره کېناستو ځان ته د نبی علیہ السلام دا حدیث رایات کی چې د حافظ قران سره فرشتي موري او نن زما په دسترخوان زما سره د الله فرشتي ناشتي موري حافظ قران بچي بدینن په کوټه کې ودشي پکټ کې ملاسته پلار لګغله ورشو د حافظ قران بچي سر ته ودرېګا او ځان ته د نبی رسول الله دا حدیث رایات کا چې د حافظ قران سره د رحمت فرشتي ګرځي وایا نن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله فرشتي ناشتي
حدیث ځان تر یاد کا دا معمولی خلق نه دی دا کمزور خلق نه دی ته دی غوخي الله پس مکه باندې حرام کړی دي دی غوخي الله پس مکه حدیث مبارک کی راضی اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى زمکه ته وحی وکي الله تاكل لحمه زمکه د حافظ قرآن غوخي به نخوري حافظ قرآن غوخي به زمکه جواب ورکي الله د حافظ قرآن غوخي به نخوري دا ولي زکه دا معمولی سینه نه ده دا عام سینه نه ده په دې سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي په دې سینه کې د بخاری احادیث پراته دي په دې سینه کې د مسلم شریف احادیث پراته دي الله تاكل لحمه ازمکه د حافظ قرآن غوخي با نخوري پس مکه باندې الله د حافظ قرآن غوخي سکړي دي حرام کړي سکړي دي قالت الارض زمکه جواب ورکي ايوه ربي هي زمهربا كيف اكل لحمه زبد دغه څنګه خرما وكلامك في جوفي د چا پسینه کې جستا کلام پروت دی د چا پسینه کې جستا کلام پروت دی الله دغه وخت څنګه خرما الله علماء تر دې پورې لیکلي دي کنه وی په کوم مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د تمام مقبري والو نه عذاب پورته کوي تمام مقبره والو الله سپورته کوي نو چې په کومه مقبره کې د پلار د پاندې په کومه مقبره کې د مور د پاندا او په هغه قرآن کې حافظ په هغه مقبره کې حافظ قرآن د پن شنو اوه شکر الحمدلله اوه شکر الحمدلله زما د مور او پلار گاون لوي حافظ قرآن لاړو ته د برکت سره به الله زما په مور او پلار باندې اسانتیا راولي الله مړه حفظ خلوی خبرې دي علماء حدیث مبارک ته حدیث مبارک کی راضی و یو انسان په ناظره باندې قرآن ختم کو پس باندې او بیا روزانه د 200 آیاتونو تلاوت کو او دا انسان مړ شو دغه الله بخله دی خود د په برکت سره الله غیر چاپیره 15 نور قبرونو ورته مغفرت نصیب کړي د په برکت سره الله نور په گاون کې 15 قبرونو ورته نصیب کړي نو ناظره خو به ویلي مونږ تاسو کنه نو کم از کم روزانه د 100 آیاتونو تلاوت کوي د 200 نو چې مرشي الله به دې په مفتو کې مغفرت نصیب کړي بهر حال ټیم غالبا د ماخام د مانځه دی د علماو د طلباو سره مینه ساتي محبت ساتي خپل بچي قاری صاحب تور کوي قاری صاحب راته پکې یو خبره وکړه وې زه سید هم یم الحمدلله قاری صاحب وایا الحمدلله زه خپل سید یم ٹھیک شو وایا الحمدلله تاسو ته ځان د پاره نه یم ښا زبن نظم زدلته ملمر اغلم بزما خو یو خبره درته کومه علما ولیکري دي وای سید کو نیک وی او کو بد وی تی عزت کو د دې وجنه چې د نبی رسول الله خاندان دی سید کو نیک دی او کو بد دی تی عزت د دې وجنه کو چې دا خاندان د چا دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام او اخو داغه معاملې په الله باندې فرید کو ګناګار دی او الله تور سره خپل معاملې وکړه خو زه د دې وجنه عزت کوم چې دا د خاندان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی خاندان دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله علماء یو واقع لیکلی دا او یو سړی و سید ماشومی وو د سید سړی و دغه ماشومی وو په سپېړه باندې وې د شپې او د شو په خوب کې ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی وې زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته محکوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را مخ مبارک ګرځي وې زه ډېر خپه شوم وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر ته مانه ولې مخړای پیراته وی چې ګوره تا زما د خاندان ماشوم په سپېړه والے دی تا زما د خاندان ماشوم په سواله دی په سپېړه والے تا د سید بیا د بکړي کم از کم زما خاندان ته خو به قتل یو کنه ادیو جن نبی رسول الله سلام فرمای وای د نیک سید احترام کوي د وجه د الله نه او د بد سید احترام کوي د وجه زمانه چې زمانه سب دی کم از کم زما سره دی مولانا صاحب سید دی ماشاءالله الله دې په عمر کې برکت واچي الله دې په عمر کې برکت واچي زموږ سره دغه یو اثر د نبی عليه الصلاه والسلام زه د خپل نوم سره هاشمي لفظ لیکم ډېر مرګ ته پوس کې دا ولي لیکيتو زما د مدرسې نوم د دوه مدرسې مې دي هغه په مدرسه هاشمي سره مدرسه هاشمي ملګرو یاره کم نوم د مدرسې لکه د مشورې کوله ما یاره ما خو د خپل نوم نسبت نبی عليه الصلاه والسلام خاندان ته کړی دی
خود دې مدرسې نسبت هم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان ته وکړو کو اسرا سره نه کېدې شي د دې نسبت د وجنه خو الله مغفرت وکړي دې نسبت د وجنه خو شي مغفرت وشي. بهر حال مولانا صاحب سید هم دی عالم هم دی حافظ قرآن هم دی او حافظ قرآن بچی درکړو ته دغه په موږ باندې ډیر زیات حقونه دي. الله دې زموږ د پورا کتاب وایو ځکه چې د حق پورا کول مشکل دی خو الله دې زموږ نسکی پورا کی. د علماء قدر کوي د علماء عزت کوي. بهر حال دا غالبا د ختمونه په دې مسجد کې وشو اوس دا ځای ما ته پته نشته چې د چا به وي خو بهر حال دې جلسې لیم ځای ورکړی دی. الله تبارک وتعالی دې دا خاندان د برکتونو ډک کړي. قرآن ته ځای ورکړی دی الله دې ورته په خپل رحمت کې ځای ورکړي. نو بهر حال دعا بل بیان شته مولانا صاحب شتره زبدر نو رخصت یما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زما د طرف نه دي ټول ته ډیر ډیر مبارک.